نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعني ما علمتني وعلما ما ينفعني وربي زدني علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اللهم راوله زموږ ګرانه او قدرمنو خوندو، نو نن به موږ ان شاء الله د استغفار یو بل دعا زده کوو. اول به موږ په دې ځان پوهه کوو چې کله موږ استغفار وایو نو موږ د هغه اجر په دې دنیا غواړو که په آخرت. نو کله چې موږ د الله پاک څخه بخښنه غواړو چې الله ما وبخښه، نو اجر یې موږ په دې دنیا غواړو که په هغه، نو موږ به وایو چې په دواړو دنیا. یعنی دا شیان ډیر ضروري دي. نو که چیرې دا موږ روښانه کړو چې موږ یې په آخرت کې اجر غواړو، نو دا به تر ټولو غوره یعنی بیسټ وي. دا لپاره کېدای شي چې بعضې وخت موږ په دې دنیا کې شان په نظر نه راځي او موږ د آخرت څخه خبر یو، نو هغه وخت بیا دا عمل کول ډیر اسانه وي. نو ماشاءالله په دې موږ ټوله خبر یو چې کله موږ استغفار وایو نو موږ الله ته دعا کوو چې اجر یې هم په دې دنیا او هم په آخرت کې راکړي. نو اوس به موږ دا وایو چې په آخرت کې زموږ د ښو کارو اجر او د بدو کارو سزا یا حساب دا زموږ د ایمان کومه برخه ده. یعنی د کوم انسان چې په دا خبره باور یې چې زه کوم ښه کار کوم او ښه عمل به په آخرت کې ماته ریوارډ یعنی اجر راکول کیږي، او کوم غلط کار یا خراب عمل چې زه کوم نو الله به زما څخه حساب غواړي او ماته به سزا راکوي. نو موږ باید په دوه شانو ایمان ولرو، اول د آخرت یعنی قیامت په ورځ، او دوهم په جنت او دوزخ باندې، او بیا دا چې د مرګ وروسته به موږ بیرته ژوندي راپورته کیږو. نو په آخرت یقین د ایمان یوه برخه ده چې په قرآن عظیم الشان کې په ډیرو آیاتونو کې راغلي دي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. یعنی هغوی چې ایمان راوړي چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی یعنی قرآن کریم او د هغه تر مخه نازل شوی یعنی هغه مخکینی کتابونه او د آخرت په ورځ ایمان لرل. نو دلته موږ ګورو چې د ایماندار خلکو کیفیت یا کوالټي یې ښودلې چې دوی ایمان لري. تاسې دلته ګورو یعنی موږ باید دلته وګورو چې ایمان او منل دواړه فرق لري. زیاتره خلک خبر دي او مني یې چې آخرت سته، خو ایماندار خلک ایمان پر لري او کوشش کوي چې د آخرت لپاره ښه کارونه وکړي، او په دې کې هیڅ شک نشته او بې له شکه داسې به کیږي. او په دې باندې باید یقین ولرو چې د قیامت په ورځ به الله پاک زموږ د نیکی په بدله کې که څه هم هغه د یوې ذرې برابر وي، الله به موږ ته اجر راکړي، او همداسې که د یوې ذرې برابر ګناه مو کړي د هغه حساب به هم راڅخه غواړي. نو هر څوک چې په دې ډیر یقین ولري د هغه په عمل کې هغومره ښایست راسي. او که چیرې موږ وګورو زیاتره وخت هغه انسانان چې ګناه کول ورته اسانه وي، د هغوی دا له یاده وځي چې یوه ورځ خو قیامت راځي او په دې دنیا کې خو یو هم د همیشه لپاره نه پاتېږي. داسې نه دی چې یا به ټوله نیک یعنی ښه خلک مړه کیږي او یا به ټوله بد یا ظالمان خلک مړه کیږي. یعنی نیک خلک هم لاړله مړه سوله، خپل د نیکي اجر یا سزا یې ولیدل، او ظالم خلک هم مړه سوله او خپل د اعمالو حساب او سزا به ویني. نو هیڅ شی هم د همیشه لپاره نه دی. نو کامیاب انسان څوک دی؟ کامیاب انسان هغه دی چې د آخرت لپاره همیشه تیاری یا آمادګي نیسي یا ورته آماده وي. او که چیرې موږ په دې باور ولرو چې هر ورځ کېدای شي چې زموږ اخر یې، نو موږ خپل ژوند په ډیر ښه طریقه سره کولای سو، او موږ کولای سو چې خپل وخت په بهترینه ډول ځنی چې موږ خپل د وخت څخه په بهترینه ډول استفاده وکړو. د قیامت راتګ په حق دی او په دې کې باید موږ شک ونه لرو. او په قرآن کریم کې په ډیرو ځایونو کې راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي صبر وکړئ، د الله وعده برحق ده، خپل د خطا او بخښنه وغواړئ، سهار او ماښام د الله حمد ووایاست. نو دلته الله خپل ویلي دي چې صبر وکړئ، او د صبر ډیر معناوي دي. یو معنی دا ده چې تاسو ښه کار کوئ نو تاسو ادامه ورکړئ، که څه هم خلک په تاسو خاندي، تاسو ښکته ښکاره کوي یا هم مختلف خبرې کوي، نو تاسو ادامه ورکړئ. تاسو برحق یاست او رښتیا وایاست. الله پاک رښتیا ویونکي ته هم په دې دنیا او هم په هغه دنیا کامیابی ورکوي. او د الله تعالی وعده رښتیا او برحق ده. د الله تعالی په وعده کې به شک نه کوو، او انسان ته غور کول پکار دي، فکر کول پکار دي، په دې باندې په ښه اراده یعنی یقین وي چې زما د هر عمل
ثواب یعنی اجر د الله په لاس کې دی. زه چې هر څه کوم د هغه هر اجر د الله تعالی په لاس کې دی. لکه څنګه چې موږ خپل په روزمره ژوند کې نه د هر څه کوو، لکه په دونه بجې ویښیږو، په دونه بجې زموږ ناشته ده، یا په دونه بجې موږ ډوډۍ خورو، یا دا وخت زو دا وخت راځو، یا څوک راغلی راته، یعنی د هر څه چې موږ کوو دا لکه یو څوک نه لکه موږ چې نوٹ کوي یا مو ریکارډ کوي، یعنی لکه چې موږ د هر څه کوو، یعنی هغه موږ ویني چې موږ څه کوو څه نه کوو، لیکن موږ ته په داخل نه دی خبره چې موږ په زړونو کې څه دي. لیکن د قیامت په ورځ د زړونو حال به هم مخ ته راځي. دا چې موږ د چا سره په اخلاص سره کومک کړی دی دا به هم مخ ته راځي، او یا دا چې په زړه باندې یو څه او خوله باندې بل څه دا به هم مخ ته راځي. نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره ډیره خوښه کړې ده چې کوم انسان په دې یقین راوړي یا په دې یقین ولري چې د قیامت ورځ راتلونکې ده، بخت چې دا یو عربي لغت دی چې یعنی معنی ده چې ډیر زبردست، لکه موږ چې وایو یا ډیر ښه یا ډیر اعلی، دا یو عربي لغت دی بخت. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې 15 شیان ډیر بخت دی، یعنی ډیر زبردست دی چې انسان په دې 15 باندې یقین ولري. کله چې الله تعالی سره نیوویني هغه به جنت ته داخل سي. اول په الله باندې ایمان لرل، دوم په آخرت باندې ایمان لرل، د آخرت په ورځ باندې ایمان لرل، دریم په جنت باندې ایمان لرل، څلورم په دوزخ باندې، او پنځم حساب کتاب باندې چې حساب کتاب کول به زموږ سره کیږي. په دې باندې یقین یا باور یا ایمان لرل، یعنی دا 15 خاصیتونه چې په انسان کې وي هغه به ډیر زبردست انسان وي. الحمدلله په الله باندې الله تعالی باندې خو موږ ایمان لرو بغیر له شکه، لیکن د نورو څلورو په باره کې هم باید موږ فکر وکړو، یعنی آخرت په ورځ باندې یقین، جنت او دوزخ باندې، پس له مرګ پرته ژوند کېدل، او خپل د هر عمل حساب ورل الله تعالی ته ښه یا بد عمل، په دې هر څه باندې باید موږ یقین ولرو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې انسان ته عقلمند ویلي دي چې خپل د آخرت ورځې لپاره تیاری ونیسي یا آمادګي ونیسي یا ورته آماده وي. ابن عمر فرمایلی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمت لپاره حاضر و. عزت هغه سره و یو انصاری صحابي رالی، هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته سلام وکړي، او د سلام وروسته یې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله کم مؤمن افضل دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دا چې اخلاق یې ښه یعنی ښایسته وي. او بیا یې ورته وویل دغه صحابي چې کم مؤمن ډیر عقلمند دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې مرګ ډیر په یاد ولري، او د مرګ د بعد مراحلو لپاره ډیر ښه تیاری یا آمادګي ولري، چې یعنی زه په دې دنیا کې ښه عمل وکم نو دا به زما په هغه دنیا په ښه راسي. دغه عقلمند دی، یعنی په هر کار کې انسان غور او فکر کول ضروری دی چې ماته به آخرت یا په قبر کې کوم اعمال فائدہ راکوي، یعنی کوم شی به زما په ښه راځي، لمونځ به زما په ښه راسي، روژه به زما په ښه راسي، زکات نیک کارونه به ما فائدہ وکړي، ما په ښه به راسي، د قرآن کریم تلاوت فائدہ راکوي، صله رحمي فائدہ راکوي، هغه ته دا معلوم وي، یعنی د چا څوک چې په شی باندې ایمان لري، آخرت ورځ په یاد لري، نو هغه ته دا هر څه معلوم وي، یعنی کوشش کوي چې هغه دا ډیر وکړي او ښه په خوشو سره یې وکړي په هغه کې، یعنی چې په هغه دنیا کې ماته یعنی دغه ډیر اجرونه راورسیږي. یعنی څونه چې نن سبا لکه دا نن سبا چې ټول انسانان لا موږ ټول نه د کالي تیاری کوو، چې هغونه چې موږ فکر وکړو چې یعنی څونه چې موږ د کالو تیاری کوو هغومره موږ د لمونځ تیاری هم کړې ده، کوم نه ده کړې، موږ هغه تم دغه رقم تیاری نسو یا نه نیسو. او څونه چې زموږ سره دا فکر وي چې وزن می ډیر سوی دی یا ډیر نسی یا باید زه کم نو آیا موږ دا فکر لرو یا مو دا فکر کړی دی چې د روژې چې د روژې د سپریټ چې دی نه تقوا یې څونه مضبوطه ده، یعنی په جسم کې خو به اثرات راځي چې راځي زړونه باندې څونه اثر کیږي، یعنی په روژې نیولو سره عقلمن انسان هغه دی چې دنیاوي کارونه هم کوي او هم چې هر کار کوي آخرت یې مخته وي، آخرت مخته کوي. الله تعالی ډیر احسانات پر موږ باندې، یعنی کچېره موږ دا فکر وکړو چې هغه ډیر احسانات پر موږ باندې ډیر احسانات الله تعالی کړی دي. یعنی اول لوی احسان دا دی چې موږ الحمدلله موږ مسلمانان کړی یو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان کړی یو، یعنی موږ روژې نیسو الحمدلله، او خپل روژه موږ په خرما باندې خلاصه کوو، یعنی ماتوي، یعنی دا خرما زموږ لپاره ډیر شان بغیر د خرما ډیر شان موږ لپاره ډیر کم قیمت دی، زموږ لپاره دغه ارزښت نه وي، لیکن داسې انسانان شته چې دغه لپاره دا ډیر قیمتي شی وي. او څوک چې د آخرت ورځ په یاد ولري او یادوي د هغه انسان زړه ډیر نرم وي، هغه د هر شي
په باره کې سنسټیو یعنی حساس وي چې الله د هر څه ما ته راکړي دي، دا د الله رحمت دی، نعمت دی، فضل دی. یعنی زما سره د شلو لپاره الحمدلله وبسته، د خوړلو لپاره الحمدلله خواړه سته، د هر ضرورت هر شی د ضرورت هر شی را سره دی. او زموږ سره یعنی الحمدلله صحت دی چې دا تر ټولو ښه دی. صحت چې دی وای بادشاهي ده چې د انسان سره ښه صحت وي. د دې هر څه باوجود انسان هیڅ دا احساس نه لري چې دا هر څه ماته الله تعالی را کړی دی او زه باید د خپل رب شکر گزاره اوسم، خپل د رب شکر ادا کوم. نو زموږ د نننۍ ورځې دعا یعنی استغفار دی، رب اغفر لي خطیئتي یوم الدین. د دې په باره کې حدیث راغلی دی چې حضرت عایشه رضی الله عنها روایت کړی دی چې ما وپوښتل چې ای د الله رسول ابن جگان د جاهلیت په دوره کې د خلکو سره صلح رحمی کول او ضرورتمندانو ته به خواړه ورکول، نو ای د الله رسول دا به د لپاره فایدمن سي؟ هغه و فرمایل هغه ته به هیڅ ونه رسیږي، ځکه چې هغه یو ورځ هم دا ونه ویل چې رب اغفر لي خطیئتي یوم، چې ای زما رب د حساب کتاب په ورځ یعنی د آخرت په ورځ ما ټولې خطاګانې وبخښې. دغه ابن جگان دا ښه انسان و، صلح رحمی به یې کوله، د خلکو سره به یې صلح رحمی کوله، خوراکه به یې ورکوله ضرورتمندانو ته، لیکن په دا نیت نه چې زما په آخرت کې په ښه راسي. هغه صرف دا دنیا په کار و. او په دې دعا کې زموږ دپاره په دې پوهېدل چې زه کوم نیک کار کوم د دې حساب زما څخه د آخرت په ورځ وکړه یا الله یا زما څخه کیږي، او خپل د خطاګانو یا خپل د ګناهونو بخښنه غوښتل دي. په دې خو شکر الحمدلله موږ ټول پوهیږو چې دا دنیا فانی ده، دا د ټولو څخه پاته ده، پس له مرګه ژوند یعنی هغه دایمي دی. دا دنیا مهلت دی زموږ دپاره. زموږ نیت او اراده باید دغه وي چې دا دنیا کې موږ ته الله سبحانه وتعالی وخت را کړی دی، موقع را کړی ده، مهلت را کړی دی چې خپل عملونو ته توجه وکړو. زموږ کوشش باید دا وي چې د الله رضایت باید زموږ کوشش چې موږ الله رضا کو، الله څخه د ځان لپاره د جهنم څخه بچ کېدل چې یا الله موږ ته جهنم څخه وساتي، او په جنت کې د ځان لپاره کور جوړول، دا باید زموږ نیت او اراده وي. او کچېرې موږ په دې خبره باندې فکر وکړو، غور وکړو، یا موږ وګورو نه چې زموږ د سهار څخه روژه وي تر ماښامه پورې موږ روژه وي، موږ شی نه خورو، روژه مو ده، او موږ دا کوشش کوو چې باید موږ غلطه خبره ونه کړو یا موږ کوم غلط کار ونه کړو، لیکن بیا هم وروسته موږ ته په ریشې باندې درد راسي، تر خوله مو یو شکایت وځي. نو دا ټوله چې دي دا ټوله شیان په خطیه کې راځي، یعنی زموږ عمل د الله لپاره خالص دی ماشاءالله، او موږ اجر هم د الله تعالی څخه غواړو. یعنی کچېرې د هغه نیک کار په کولو سره کچېرې زموږ څخه یو غلطي وسوه، نو موږ باید څه وکړو؟ موږ باید د هر عمل بعد د الله څخه دا دعا وغواړو چې یا الله که څه هم ما کوشش وکړ خو بیا هم زما څخه غلطي وسوه. نو د دې دعا څخه په دې دعا سره یعنی چې راځي په انسان کې عاجزي هم راځي. دلته موږ ګورو چې دا یو به دلته کې ورډ هم دی یوم الدین، یعنی د یو دم څخه په زموږ یعنی یو دم څخه په موږ کې کلیریټي راسي، یعنی روښانه سي نه چې دا دی زموږ اجر خو موږ د الله څخه غواړو، د انسانانو څخه خو یې زه غواړم نه که ما نن روژه ما تیار کړی دی نو اجر یې زه د الله تعالی څخه غواړم، پیشلمۍ مې تیار کړی دی زه یې د الله تعالی څخه اجر غواړم، که د یو مریض خیال مې ساتلی نو زه یې اجر د الله تعالی څخه غواړم. نو موږ ټوله ګورو دا ټوله نیک کارونه دي چې یو چاته مطلب لکه یو چاته چې موږ ډوډۍ ورکوو، د مریض خیال ساتل، دا ټوله کارونه د یوم الدین یعنی د آخرت لپاره دي. د آخرت لپاره باید موږ وکړو، نه دا چې پر چا احسان واچو چې ټوله کار خو ما یوازې وکړي چا کومک را سره ونه کوي، نو دا خو د آخرت لپاره نه سو بیا که چیرې موږ په بل باندې احسانات واچو او ټول اجر هم ضایع سوله، دا ټوله چې موږ وکړه هغه ټوله ضایع سوه. نو چې کار مو کړی دی خپل د ژبې حفاظت هم باید موږ وکړو، دونه زحمت مو کښلی نو اوس باید د صبر او خاموشي څخه هم کار واخلو. نو کله چې زموږ په زړه کې شکوه او شکایت وګرځي نو موږ باید ژر یا سمدستي دا فکر وکړو چې دا ټول قرباني اجر خو د الله تعالی څخه زه غواړم، د آخرت په ورځ او په دې دنیا کې په موږ ته د خلکو څخه چې ترلاسه شي یو معمولی مننه یا هم ډیره خوندوره ډوډۍ و ختم، لیکن موږ نه خبر چې په آخرت کې څومره اجر دی. په قرآن کریم کې راغلی دی چې بعضی خلک د الله د لیدو لپاره ډوډۍ تیاروي د خلکو لپاره. نو موږ باید فکر وکړو چیرې د یو انسان تشکرې او چیرې د الله تعالی دیدن د آخرت په ورځ، چیرې د جنت هغه بلاخانه او چیرې د دې دنیا یو معمولی مننه. نو موږ باید
باید وګورو چې زموږ هدف باید لوی وي. بیا د دې دنیا ټوله خبرې بې معنا دي. نو بیا زموږ هدف لوی دی، موږ هغه غټ شی غواړو، یعنی موږ هغه غټ شان غواړو. کله کوچني شان څوک راکړي نو الحمدلله، کنه نو هیڅ کومه خبره نه ده. نو زموږ لپاره دا خوشحالي ده په دې خاطر باندې، یعنی چې دغه خلکو ته هوښیار انسان ویل شوی دی. او بې عقل انسان څوک دی؟ چې هغه انسان دا دی چې د دې دنیا په دا کوچني خبره باندې غمګین وي، ژاړي او هر وخت وایي چې دا یې ونه کړه او هغه یې ونه کړه. لیکن چې په آخرت کې سترګې وي هغه ډیر خوشاله وي. هغه وایي د دې دنیا خلک څه خبر دي چې آخرت په ورځ به زما د رب ماته کوم شان راکوي، زما رب ماته کوم شان راکوي. نو موږ باید خپل هدف لوی ونیسو، د الله څخه د غټ یا لوی اجر خواهش وکړو. یعنی په هغه ورځ چې موږ برته راپورته کیږو، ای زما رب ما وبخښه، په هغه ورځ باندې ما وبخښه، زما ټول خطاګانې معاف کړي. د دې دنیا د دې دعا معنا دا هم ده. دلته موږ ګورو چې دا حدیث ته یو بل روایت سره هم راغلی چې د نبی صلی الله علیه وسلم بلې ښځې پوښتنه وکړه، ام سلمہ چې نومیږي، چې مالا نبی صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړله چې هشام بن مغیره یو رحم کوونکی و، مهمان نواز و، غلامان به یې آزاد کول، غریبانو ته به یې ډوډۍ ورکول. که هغه د اسلام دوره منلې وای نو مسلمان سوی به هم وای. نو آیا دا د هغه اعمال به هغه ته ګټور سي؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې یا هغه خو د دې دنیا لپاره کول او په دغه دنیا شهرت او چرچا و خلک یې صفت کول. هغه په دې دنیا یو ورځ هم ونه ویل چې رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، چې یا زما رب د آخرت په ورځ ما د غلطي بخښنه راته وکړه. نو د نبی صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې هشام بن مغیره چې هر څه کول هغه د ځان د ښودنې یعنی شو اپ لپاره کول، د شهرت لپاره چې مشهور سي. اوس هم داسې خلک شته چې صفت غواړي چې دا څنګه چې خلک وایي چې دا څنګه ښه سخي دی، څنګه مهربانه دی. نو دا خو بیا د دې دنیا لپاره دوی غواړي، دوی د دې دنیا لپاره کوي. یعنی د دوه روایتو څخه باید موږ پوه شو چې په دې دنیا موږ هر څه کړي، هر څه یعنی هغه ټوله قدم په قدم، یعنی سټپ بای سټپ د آخرت په ورځ زما په ښه راځي. یعنی چې دا زموږ د آخرت منزل دی، موږ د آخرت په ورځ اجر غواړو. یعنی اوس چې موږ وګورو چې له دې دنیا څخه چې موږ کله ولاړ سو، اول څه دی؟ اول قبر دی، او بیا د هغه څخه وروسته چې شپېلې پوسي نو بیا موږ بیرته له قبر څخه راپورته کیږو، او بیا به نبی صلی الله علیه وسلم به شفاعت کوي چې حساب دی شروع سي. ځکه چې ټول خلک به ولاړي او ډیر بستړي په خلو کې بلندي، او یو نبی به هم دا جرأت نسی کولای الله ته چې ووایي حساب دی شروع سي. نو محمد صلی الله علیه وسلم به الله ته ووایي او حساب به شروع سي، او بیا به د خلکو عملنامې ورته ورکړل سي. بیا به عملنامې وتلل سي. بیا به د نبی صلی الله علیه وسلم د حوض څخه به خلک تیریږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت یې تعقیب یعنی فالو کړی، او بیا ټوله د الله پاک و مخ ته ورسي، او الله پاک به د هر یو امتحان اخلي، د هر یو حساب کیږي څه او څه د کړی دی په دې دنیا کې، چې په دې دنیا کې هر څه کړی چې امتحان تیر سي. بیا به تر پوله سرات تیریږي چې په هغه کې به هم ځینې خلک و دوزخ ته شواسي او ځینې به تیر سي د کنتره برج ته، او د کنتره په برج کې به ودرېږي. او دا به کم خلک ودرېږي؟ ان د جنت د داخلېدو تر مخه به دوی و دغه برج ته ودرېږي د کوم خلکو په زړه کې چې بدګماني یې، بغض یې، قینه یې، حسد یې، هغه به دلته ودرېږي. د دوی د غزرونه به د دې ټولو شانو څخه پاک سي، بدګماني د هر څه څخه به پاک سي، او بیا به جنت ته داخل سي، او ځینې به ډایرکټ و جنت ته ولاړ سي. نو زموږ لپاره ګوره دا یو لکه سبق دی، نه موږ ته هر څه دا راغلي دي، موږ باید په دې فکر وکړو. یعنی چې هوښیار انسان د دا ټولو سټپ په باره کې فکر وکړي چې ما څومره تیاری کړې ده د دې لپاره چې د قیامت په ورځ د دا ټولو ځایونو څخه تیریږم، زه باید د دې ټولو څخه تیر سم. او که چیرې موږ وګورو چې د دنیا صرف یوه خانه ده، او د آخرت څونه ډیر منزلونه دي چې د دې دنیا هیڅ حیثیت، هیڅ اوقات نه دی د آخرت په مقابله کې. خو بیا هم موږ څه کوو؟ موږ فکر سوچ ټوله د دې دنیا لپاره دی، موږ په دې دنیا کې ډیر فکرونه او سوچونه کوو. او ابن قیوم وایي چې د زړه او جسم اصلاح په دې صورت سره کېدای شي چې هغه ځان د ګناهونو څخه بچ کړي او توبه وکړي. او چې کله زړه خراب سي نو جسم هم خرابېږي. نو چې انسان د ګناهونو څخه بچ سي، ځانونه وساتي، نو د هغه د زړه اصلاح کیږي او د هغه د اعمالو اصلاح هم کیږي. نو دا دی چې رب
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. یعنی موږ ټول خو خطاګانې کوو، موږ خو غلطیانې کوو، مسټیکس کوو، لیکن بهترین غلطي کولو والا څوک دی؟ التوابون، توبه کوونکي. نو الله تعالی دې موږ په توبه کوونکو کې شامل کړي. الله تعالی دې موږ ټولې خطاګانې معاف کړي. الله تعالی دې موږ ته د نورو ګناهونو توفیق نه راکړي راته. الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او الله تعالی دې موږ ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شفاعت په نصیب کړي، دغه سفارش الله تعالی موږ په نصیب کړي. الله تعالی دې موږ د دوزخ څخه وساتي او الله تعالی دې موږ جنت ته داخل کړي. الله تعالی دې پر موږ باندې قبر آسانه کړي، د قبر د تاریکۍ څخه دې الله تعالی وساتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.